السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل د اواز په بټنانو باندې کنټرول کړئ. هو ملګرو، کله ستاسو په خپل موبایل کې د اواز پورته بټن یعنې په دا کوم بټن چې اواز په زور کېږي، کله چې تاسو دغه په خپل موبایل کې ووهئ نو دا به ستاسو له موبایل څخه سکرین شاټ اخلي. او دغه رقم ملګرو، کله چې تاسو د لاندې بټن ووهئ یعنې په کوم بټن چې اواز کمیږي، دغه ستاسو ملګرو دغه به ستاسو موبایل کې فلش لګوي او فلش به بیرته ملګرو بندوي. یعنې ملګرو، تاسو به وکولی شئ چې د پورته بټن باندې له موبایل څخه سکرین شاټ واخلي. نو ملګرو، کله چې تاسو مخته په موبایل کې سکرین شاټ اخیسئ نو ګوره پاور بټن، هوم بټن، دا درې بټنان به نیول، بیا سکرین شاټ اخیسئ نو اوس تاسو په دغه یو بټن باندې سکرین شاټ اخیستی شئ. او دغه رقم ملګرو په د لاندې بټن باندې تاسو بتۍ آن اپ کولی شئ، یعنې بتۍ لګولی شئ، بیرته چې ووهئ تاسو بیرته بتۍ مړه کولی شئ. نو ملګرو، تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې تاسو د دې بټن نور هم ډېر کارونه درښیم، نو تاسو بیا وکولی شئ په دې دوه بټنانو باندې نور هم ډېر کارونه وکړئ. او ملګرو، داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرته دا اوس پر تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو، لر به تاسو راسئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ملګرو، کله چې تاسو پلی سټور خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې ولیکئ بټن میپر. ملګرو، کله چې تاسو بټن میپر کې ولیکئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راسي. دغه اپلیکیشن ملګرو مکمله نوم یې ده بټن میپر ریمیپ یور کیز. دغه رقم ملګرو 4.1 د ریټینګ ده او 1 میلیون کسانو دغه اپلیکیشن له دغه ځای ډاونلوډ کړی ده. نو ملګرو، دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو اوس به تاسو لاړ شئ دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي، نو دا تاسو نیکسټ کړئ، بیا به نیکسټ کړئ او بیا به نیکسټ کړئ. دغه رقم ملګرو بیا به نیکسټ کړئ. کله چې تاسو نیکسټ ملګرو ته لاندې اوس ګو لیکلی ده، په دغه ګو باندې به تاسو کلیک وکړئ. په ګو چې کلیک وکړئ اوس ملګرو په اکسیسیبیلیټي سیټینګ کې یو اپشن اف ده، هغه به تاسو اون کړئ. نو ملګرو، دا اوس اوکې لیکلی ده، په دغه اوکې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکې کلیک وکړئ لاندې به ولاړ شئ ملګرو، ګورئ دلته موږ سره بټن میپر چې ده دغه له موږ سره اف ده، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه به تاسو دلته اون کړئ او دلته بیا اوکې کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو دغه اون کړئ نو تاسو به خپله دغه اپلیکیشن خلاص وي. نو ملګرو، تاسو وکتل چې موږ سره دغه اپلیکیشن خلاص شو. دغه رقم ملګرو ګورئ دلته موږ سره اوس لیکلی د والیوم بټنز، په دغه والیوم بټنز باندې به اوس تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ملګرو، ګوره والیوم اپ ده، دا کسټمایز له موږ سره اپ ده، دغه به تاسو آن کړئ. والیوم اپ هغه بټن ده ملګرو په کوم چې اواز په زوره کېږي نو هغه به کسټمایز موږ آن کړئ. آن چې کوئ ملګرو، اوس دا سنګل ټیپس لیکلی ده، په دغه سنګل ټیپ باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره ملګرو، دا ټول کارونه تاسو په دغه والیوم اپ بټن باندې کولی شئ، یعنې په دا کوم بټن چې اواز په زوره کېږي. دغه رقم ملګرو دا ټول دي. ګوره ټرن سکرین اپ، یعنې په دې بټن باندې تاسو د موبایل سکرین اپولی شئ، بتۍ لګولی شئ، موبایل اپولی شئ، سکرین شاټ اخیستلی شئ. دا ټول کارونه ملګرو تاسو کولی شئ. خپل موبایل سایلنټ کولی شئ، کاپي د یو شي کاپي اخیستلی شئ، برایټنس تیزولی شئ، وای فای، بلوتوث، دا ټول کارونه تاسو ملګرو په دغه باندې کولی شئ. نو دغه رقم ملګرو زه راځم په دې بټن باندې، زه دلته بتۍ لګوم په دا پورته بټن باندې، نو هلته ټوګل فلش لایټ وروښوئ، هلته بیا الاو کړئ او دغه رقم ملګرو د لاندې والیوم ډاون بټن چې ده د دې کسټمایز هم تاسو آن کړئ او سنګل ټیپ ته چې رالاست ملګرو، دلته ګوره زه سکرین شاټ ورښیم. زه غواړم چې دا په کوم بټن چې اواز کمیږي په دې بټن باندې زه سکرین شاټ واخلم، نو دلته سکرین شاټ به وروښیاست. ملګرو، تاسو به د خپلې خوښې اپشنان وروښیاست. نو ګوره دا دواړه آن سو ولګېدو. نو اوس ځم ګوره ملګرو، دلته اوس دا پورته بټن ومه، په دا کوم بټن چې اواز په زور کېږي دا ما ووهلی. تاسو وکتل چې دې بتۍ ولګوله، زه یې بیرته ومه، ګوره بیرته بتۍ مړه سوه. او دغه رقم دا لاندې بټن زه ومه، لاندې بټن ما ووهلی، ګوره یو وار بیا دلته الاو کړئ، سکرین شاټ یې واخیستی. اوس لاړ شئ چې سکرین شاټ اخیستی، خالي دلته لاندې بټن وي هغه به له هغه څخه سکرین شاټ اخلي. ملګرو، لاړ دې څه مو اخیستی، له هغه څخه تاسو په دا لاندې بټن باندې په کوم بټن چې اواز کمیږي له هغه څخه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ. نو ملګرو، کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.